الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دغه پر خبره رسیدلې و چې د حسن ابن علي د خواله یو مسافر راغی د لپاره طلب کولو د یو دابي او سورلۍ هیڅ امر نه کړه، سره دې نه چې د خلک د دې دشمنان و د الله د رضا لپاره دا ورکړه او هغه سړي ویلي چې د نبوت لپاره دا خاندان الله انتخاب کړی دی، الله ډېر پیدا. حسن ابن علي له چا ویلي چې اشنا دا خو تاسو دشمنو وی، اگر که دا زموږ دشمنو په دې وسورلۍ باندې موږ د خپل عزت طرف کوونه نو موږ له ورکړه په کار و او به مو ویلي چې په دې باندې د انسان په دې رزق کې پراخواله وسعت راځي، کوم اسباب باندې راځي هغه ټول ذکر شو. ساجب خطبه بیانولې د څه به ویل چې انسانانو حرص مکوي، تکبر مکوي، د سره سره حسدونه نه ګورزان ساتي، د گاونډیانو سره خرابیه کوي، د حرام نه ځان ساتي، هغه څه گاونډیان له انتخابوي چې کوم ځان لغواړي. په وچتو بنگلو ورنن قبرستان کې پراتري د لوی امیدونو ولا لاړ دي او د آخرت د لپاره څه توخه جمع کوي، مسلمان سره د آخرت د لپاره جمعواري کوي. ډېر عجیب خبرې دي او مزیدار خبرې دا ټولې تفصیلی ذکر شوې چې څنګه کېږي او په کوم کیفیت. یو عجیب امتیاز پکې دا و چې د خپل حکومت معاویه رضی الله عنه تسلیم کړي. دغه لپاره موږ تیر درس کې وو چې ذکر کړی یو دا چې هغه اهلو بل رسول الله د مبارک پیشنګي ور کړی و، دغه په طاقت باندې دغه په فوج باندې د نظر او طاقت ورغی چې د شامل ډېر تکړه خلک دي، دی وی خبرې خلک دي په نسبت سره د عراق لا او بل په دکی دا مسله معلومه شو چې معاویه په سیاست باندې پوهه سړی دی. د سړی له اوس په کار دا چې سړی د حکومت ور اوس پرې وری کی هغه به ور تسلیم کی. کله چې د مدائن له خپل فوج بوتلو دا مو ویلې چې د ملګرو سره دلجوی کوله په دې طریقه باندې مخامخ شرط من اقدام شروع کو، په دې بیعتو کو نکې دې شو د بغاوت لاړ به شو باغې ځکه دغه سره مذاکرات کو، مخکې دغه نه اراده د جګړې و. دشمنان په پوه شو چې لکه دا سړی خو د جوړي والا دی نو ایست گزار اور باندې وګي په دملای اولو تقریبا ډیره میشه دغه نه جوړو مریض. ای واجب خطبه به بیان کړه چې مون اهل بیت یو، مون تاسو ملمانه یو، مون تاسو مشتران او اخر مون کې جرم سره ولې تاسو مون وښنه خلکو ډیر وژړل تر دې پورې چې د جمعات امده شي واجبہ کیفیت باندې بجړه اباد شو چې مخکې د جړه چانه وکړي. دا لور د مسکن علاقه جانب مقابل مراغله منیح ولا قوا چې انت عمرو بن العاص ته د معاویه رضی الله عنه سره تقریبا 30 کسان راوست. په دې منځ کې عبد الله ابن عامر ابن قریش هغه دا غوینه مندرغه حسن رضی الله عنه چې موږ اراده د جوړی لړو وتا شو دې چې موري کوي او وزمار خو بس بالکل تاسو سره جوړه ده. قرآن باندې فیصله، په حدیث باندې فیصله، خلفای راشدین باندې فیصله، زړو قتلونو غم باندې کو د قشنده کم ملنو چې طرف شي دي کې شګه بنو شي ځکه دې کې بلوي جنجال جوړيږي. دا خلک لاړ معاویه ویلي معاویه رضی الله عنه سپینه ورقه باندې خپل او ټاپو دسخط وکړي به راولې ګل چې کوم شرطونه دالي کې هغه منو، اگر کدي قاصد د ځان نه درې شرطونه اضافه کړی و چې خراج زمکه پلانې جناب خراج زرا عالم مونږ چې کوم ځای کې وشي کوم مقابله او مخالفت به څوک نه کوي او ستانه به ولی احد ما سره دینه چې دا حسن ویلی نو، لیکن معاویه ډیر تیار شو رضی الله تعالی عنه. د حسن ابن علي خو شکل د قاصدان له وده شي شرطونه ور باندې منګ لګولې هغه زما سره د خطرناک کاری دي کې میدان د جنگ لما چرته و دنګل منګ به بزرم د خلکو نه نشو. خو زه دانه غواړم چې زما د وجه نه ایسه د خلک قتل لا قتل شي. معاویه احل د غز من مشر د وجه غسر زمون بیعت معاویه رضی الله عنه سره بیعت وکي. 2000 کشي قوه ود قیس ابن سعد ابن عباده مشر قومندان او هغه ویلې چې مون خو جوړه وکړه ما بیعت وکي وړه څه خفه شو اول کې. کله کله د ملګری دماغ په مسله باندې ونه رسیږي، یو وخت کې خبره کې د مشر دماغ په رسیږي نو ایسه دا کشر غوسه شلکه دا کار ولې وکي. خو حتی معاویه راجک شو د سره د بیعت مسله برابر کړه لا شو دروغت کې جسمه سره لا سروغت کا دغه نور سره فوج له ویل دا ډیر فوج چې راوځي ورته ویل چې ګورم خو د بیعت مسله برابر کړه ملګری ډیر انتیجات خپه شو په منځ باندې ولاړو مسلط یې کش کړه گزارونه ور باندې شروع کړ. مزه مصابات علاقه کې د بجبل باندې ووالو دغه نور سره سعد ابن مسعود الثقفي ورته حکیمان راوسه دغه مرز علاج د پاره مختار الثقفي دغه ورارو
ودا حسن بل استړل معاویه ورکو موږ لبډيري پیسې بیره کې ودا تاسو دا خو محمد رسول الله بشیر حسن رضی الله دل تراغه او کوفه ولا بیعت کې د سنبه موږ ویل چې بیرته لاړ الته مدینه منوره له لس کال ژوند به کړی د عبادت به کو دعوت به کو jihad به کو معاویه ورته یو کال کې یو لک درهم را لېګل یو کال د سم مصرفه د وجنه پاتې شو دا خبره ذکر شو چې د خو اراده ولا زه او خط ورته ولیکم نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو ودا شو چې الله له ولي عرض نه پیش کوي چې مخلوق له پیش کوي ما باندې قرضونه دي وېد شه دعاګانې کوي چې ربا مال د ورسنو د مخکینو خلکو یقین راک تر دې پورې چې هغه ورته 15 لک درهم راولېګل به تقریبا ډېر زنانه کړي وي طلاق ولې وي جعده په نامه یو زنانه واغې ورته زهر ورکړ تر دې چې د جګره بالکل ولي کې ختم کې او هغه ورنه پدې حال کې وته لاړو حسین رضی الله عنه مطالبه کړو ته چو وجل او چا شکړي یو د الله لپاره موږ دا سړی معاف کړي دي الله په مخلوقاتو کې سوچو کې ملګرو لوي لګزه چرته مړ شم او شاه حکام پر خودم د رسول الله په خوا کې مې دفن کې کني به بل ځای کې دفن کړي حسین اول کې دا اشاره کړو زور کو چې موږ بدل د دفن کو مروان منه کې سعید ابن العاص باندې جنازه وکړه ډېر راجب وګد جنازه وا چې ستن بسړي او غرزول ویلان بالکل زمکه لړ رسیدل نه په دومره کیفیت زګه هغه وخت والیو باقي کې دفن شو حسین ورته واجب تسلی ورکړه چې سبب خدیجه سره ملاو شي د محمد رسول الله سره ملاو شي د مور سره به ملاو شي فاطمه را د پلار سره چې علي د ترور سره چې زینب د ام کلثوم ده خوشاله شو او سفیان ثوری واقع به موږ ذکر کړی و په خدا چې دا وفات شو ایدی یو څلوي کنه په دې خو حکومت چې هغه معاویه رضی الله عنه تسلیم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وزمنګ د وفات نه ورسته ډیر شکاله خلافت ولا حکومتي دغه نه ورسته به ملوکیت راشي او بیرته به خلافت راشي تیر درسه د خلافت موږ د مسله ذکر کړو چې وسړی بده شي فیصله کې لکه کومه فیصله چې د محمد رسول الله په وخت کې کېدله نه بګی چرته خواهش پرستی و نه بګی څه اضافه شوی استعمالول بس د الله نبی په وخت کې چې کوم حکومت جاری او کوم رقم روان او ماغه شو د رسول الله نو ورسته ابو بکر رضی الله عنه دنیم کال حکومت وکي لسیم کال به عمر رضی الله عنه کې دولسیم کال به عثمان وکي څلور کال نه همیشه درې وځي درې کال درې میشه نه ورځي علي رضی الله عنه کې شپږ میشه دا به حسن وکي به ورسه ملوکیت راغی ملوکیت دا معنا چې حکومت به په مخ نقشه باندې کېږي چې کوم محمد رسول الله پیش کړی دا خو به دي کې وسړی خپل خواهشات پوره کولې شي حلال ودونه به زیات کولې شي سورلې ځان زیات برابرولې شي بنگلي و غیره ده او دې ویلې د ملک الرحمه د رحمت حکومت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین ورسه به د شي حکومت راشي چې داخله قرباني چې چل کوي یو به مال را قبل به مال د غینه ورسه به د شي حکومت راشي چې داخله به د جبر فیصله کوي په زور به حکومتونه نشي دین ورسه رب العالمین برته برشه خلافت په دنیا باندې راولي لکه څنګه چې زموږ په وخت کې خلافت او امن او امان وي دا خلافت به څو وختي چې دا خبره ذکر کړي چې دا عمر ابن عبد العزيز وخت دی خو لیکن دا قول سین دی وجه دا چې عمر ابن عبد العزيز وخت ډیر نږدې راغلی صحیح قول دا المهدی په نامه کتاب دی عادل زکی لیکلی چې نبی صلی الله علیه وسلم خبره مطلق ذکر کړي قیامت نه نږدې د شي وخت برش نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خاص کر هغه ولني حدیثونه دا راوړي د شام ولا داخل برجمه کېږي د مختلفو علاقو ملکونو نه لکه ورې څنګه راجمه شي او دغه نه به احساس کړي باران کېږي او خپل مابین کې چې کله یو بل سره ملاويږي دومره مینه محبت او په دوی کې به یو مشر پیدا شي چې هغه قریشي دغه قیادت لاندې بدا ودرېږي او په دې ټوله دنیا باندې الله تعالی ستره حکومت او طاقت به ورکړي دا ورته ذکر کړه چا دا مهدی په خپل د محمد رسول الله په اولاد کې برازي او دغه غوند بینوم یو د عبد الله د به بلاري د نبی صلی الله علیه وسلم سره بده حسن او د حسین په اولاد کې برازي دا د شی عجیب نعمت دی چې کله انسان دې نعمت په خون باندې پوي شو نو به د ټول نعمتونو د نه پاتې شي اوس موږ تاسو دا لیدل نه دي قتل قتالم دي امن او امان نشته اختطافونم دي قتلونم دي نور مسائلم دي پریشانینم دي رب العالمین دې په دې ټول دنیا باندې دغه نظام راولي چې د محمد رسول الله بشوي ور کړی را ودا برازي نبی صلی الله علیه وسلم دله ویل د ملک الرحمه معنا د معاویه د حکومت چې ودا ګور د رحمت حکومت دی دلیل به دې باندې چې دا جنتی دي او رسول ان شاء الله بعض آیتونه به احادیث هم وایي دا خبر ځان سره یاد ساتل وکړ دي چې د اسلام دشمنان خوارج او روافض دوی د دې صحابه مابین کې د شی تاریخونه لیکلي دي چې کله انسان هغه تاریخ مطالعه کوي نو دا په دماغ کې دا خبره پریوزي چې دا صحابه سم سړي خواره دي دوی قاتلان دي دوی اختطافګر دي دوی منصب پسند خلک دي کرسي پسند خلک دي د خپل کرسي د بارے ناروا قتلونه کړی دي معاویه نه بل سم جوړ تور کی
د علي نه برسم لړ تور کی دا وجه دا چې دا روافض دا تاریخ لیکلی دی او صدلوه مسلمانان به دې بس ایست روان شو دغه تاریخ نه خپل تاریخ هم بیان یو به لیکلم کوي نو د خلکو بدګمانه نه پیدا شي موږ بد الله په فضل او کرم سره د محمد رسول الله د ملګرو تاریخ د شی بیانو چې کم الله ویلې دی رسول ویلې دی او نیکان علماء بیان کړي دي اغا منهاج السنه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله العواصم من القواسم د ابن العربي البدايه والنهايه د ابن كثير تاريخ تبريد ابن جرير او الكامله د ابن عدي امام سیوطی رحمه الله وغيرها د نور علماء په عجیب لیکل کړي دي چې ترڅو پوری داخله مونږ یو بل د شي معرفي کو چې رحما او الله دوی خپل مابین کې بل سره ډیره مینه کړي ده معاویه رضی الله سره دي چې د علي سره بجګړه کې واقع دي لیکن کوم مسله چې مشکل لږه دغه نه تپوس کوي زمونږ الله چې کوم خبره کړي ده زمونږ محمد رسول الله چې کوم خبره کړي زمونږ په عقبانه ایمان دي الله رب العزت شي ویلي ودا صحابه کرام په خپل مابین کې چې د رحم کوونکې انسانان دي مونږ وایو چې یو بل باندې رحم کړي شفقت په دې منځ کې خوارج پیدا شوي دي په یو بل باندې بدګمانه پیدا کړي دي نو اې دی وجنه داخل دلته ورختا شوي چې ګوره دا څه مسله شوي دا څه مسله شوي د اسلام دشمنانو همیشه ښکارونه په هر وخت کې کړي دي مؤمن سره به دل بیداری کله کولاړي ترڅو پر یو سړی بچا باندې بدګماني پیدا نه کی امام بخاری رحمه الله او مسند د عبدالرزاق کې د عمر رضی الله عنه واجب خبره نقل شوې ده عمر رضی الله عنه فرمایي وې د محمد رسول الله په وخت کې وحی راتله د یو سړي خو بد معلومېدل د وحی په ذریعہ چونګه اوس وحی ناراضي موږ د سړي ظاهر لګورو چې ظاهر د قران او سنت برابرې بس موږ مسلمان نور د باطن چاله پریدو الله رب العزت زکه په باندې عالم اغا دی او دا د اخلاق د پاره یو رکن هم دی عاجزی دا حیا دا صدق دی رافت دی صبر دی رحمت دی صحابه بشروانی دلی دغه وقر بزړه کې ساتلی په پیدي کارونو کې ځان نه بندول په خلکو باندې بدګمانه نه کول بدګمانه ډیر انتهاجي دي دا د خوارج علامه مخکې موږ ویلې و حسد نزان ساتل او د قشن د جبه کنټرول او قران کریم کې سورې نور کې الله دا تربيت موږ کړې ده په دې طریقه چې اے خلکو د محمد رسول الله بیبي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې موږ د الله سره مینه ده زموږ د محمد رسول الله سره مینه ده دا به ویل شي ګورې دی په بارک الله رب عزت ما تر اني سم اسماء سره مینه ډیره زیاته دي د اسلام دشمنانو په هغه باندې د زنا تهمت ورولګو څومره خطرناک خبره ده د موږ له ذهن ساجو کړ چې ګوره اے خلکو په تاسو باندې به قسم الزامونه لګيږي کلک به ودرېږي لکه څنګه چې عائشه ولاړه و حق خرکیږي هیڅ وخت کې دا پټیږي نه یو ورځ دا د نور غونډه برخاره شو د ټولې دنیا نه به معلومه شي لکه څنګه چې عائشه معلومه شو چې دا یو پاکه خزه ده د منافقانو اسی پر تحریک پسې شروع کړي دي د پاره د دې چې د دعوت نظر به ورورسیږي د رسول الله د شخصیت نظر به ورورسیږي د عائشه د شخصیت نظر به ورورسیږي خو کیږي هغه چې کوم څنګه الله وغواړي قران کې رب العالمین هغه ډېر واجب تسلی ورکړي ده حاصل دا معنا چې دي شیګانو دا صحابت د شي بد معرفي کړي منګلا چې کله سړی دا تاریخونه د دوی ګوري نو تابر معاوینه بالکل استفراق وشي تابو د علینه بالکل استفراق وشي چې دا څومره خطرناک او خراب خلک دي ټول مر دوی دا جنگونه کړي دي حالان کې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کله په سړی باندې شپه تیر شوا او سبا ور باندې راغی او د یو صحابي سره د پسړه کې د زری په اندازه باندې بغض او کینه پیدا شوې سړی ګوري زندګ ته بیمانه دي زمونږ الله ولې دا رحمه دي زمونږ الله ولې دوی نه سره عظیمه زمونږ الله ولې دا ټول جنتین دي ورسره حواله به ذکر کوو محمد رسول الله فرمایي چې دا بنیانی مرصوص دی قران کې الله فرمایي بنیانی مرصوص دی څه مو خیال دی چې دا ټول په شان د یو بدن دی آیا دغه بدن بدراجیک شه دا بل یې سب چرته ختمه کی زیریږي ور باندې خو حاصل د شدید دشمنانو د عبد الله بن سبا اولاد د اسلام کې دنه را نوتی د اسلام په نامه باندې خلک په خلکو باندې بدګمانه کړی دي او ایستا اعتماد ختم شوی دی جنجال مصیبتونه د پریشانه پیدا شوی دي او دا د اسلام تاریخ شکل انسان مطالعه کی د عمر مختار مسله چې تاسو وګورئ اخر کې هم دغه ساده له مسلمانانو رانی شو په خپل دشمن له ورکی به ایسه بدار باندې زړی نور د چې تاسو وګورئ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او ابن قیم رحمه الله بارک فرمایي مولا قاری صاحب چې ابن تیمیه ابن قیم چې من اولیاء هذه الامه ودا د دې امت اولیاء دي عجیب کتابونه چې دی خلکو لیکلي دي لیکن امت مسلمه کې دومره تخریب شوی دی چې تر دې پورې بعضی مولانو لیکلي دي وچا چې د شی ویل شي ابن تیمیه او ابن قیم شیخ الاسلامان دی ودا سره د ایمان نه خلاص دي نعوذ بالله من ذلک سړی به سره چوم خبره نه کوي چې څنګه چانه خبره ووري وړاندې پیش کی فتبین اسمن الله فرمایي لک تحقیق وکي رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده شکل دی مسلمان مبارک تعالی اطلاع ورسېده پس د دې باندې چې تور باندې عمل وکړي نو تب یو ور دغه تحقیق وکړي دغه نو ورسې د شی ورته قطن دا خبره هغه کړینده دا کار باغنی کړي الله دا خبره تاسو ډیره معمولی کاری اړه وراړه خو ما په نسبت ډیره لوی ګناه ده
ځکه دا د الله دوست ده دا د الله اولیاء دي او رب العالمین فرمایي چې کوم سړی د الله د ولی سره دښمنی کوي دا غسپکه بیانې د دې انسان مقابله ل رب العالمین راوځي او غور سره اعلان دي جنگ کوي څه مخاله چې دا سړی به د الله مقابله ل چرته ټینګ بشي هیڅ چرته ممتنګ نشي ابو درداء رضی الله عنه فرمایي و چې کله یو مسلمان روزما یو کار وکي وي تقریبا داغه د خبره د پرزه اویا جوابونه کوم چې به هم زداغه صحیح جواب پیدا نه کوم نو زده شوی مکه دي چې داغه به کې غرض خو معلومات نه نو دا مې بدی بنې دی ویلي چې د معاویه او د علي په مابین کې دومره اختلافات دومره جنجالونه د خلکو کړی دي چې تکره دي تاریخ لرا چې د صحابونو بر سړي زړه راتلو شو حالانکه داس موږ ایمان دي د صحابه وقار داس موږ ایمان دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله الله د الله له حاضر کې د الله له حاضر کې زماره ملګرو بارک ټکونه ور باندې مکوي امام بخاری فرمایي چې د انصار سره مینه محبت ساتل دا ګوره ایمان دی د دې وجنه قران او سنت شکل سره مطالعه کې د صحابه یو عجیب معیار شامل ذکر کړي د مقدمه مې په دې بنیاد باندې کې خوده چې مسلمان سره د مسلمان په باره کې باید سره چوک خبر زدنه کې او بل نقل کې رسول الله فرمایي و انسان له دومره دروغ بس دي چې یو خبره واوري بغیر تحقیق نه به بل تشریک نو په عائشه باندې د افتراء رااله په صحابه د افتراګان راغلي په معاویه د افتراګان راغلي په علي د افتراګان راغلي په یزید د افتراګان راغلي خدا ټول د اسلام دشمنان دا کارونه کوي دې مبارک یې خبره زین لراله د نږدې وخت کې د شیخ صاحب احمد شاه مبارک اجازه د مدرسې شیخ الحدیث دي یو ویډیو چا د سب کړي د يهودانو سوارو د لمبډول نو ورکړي چې تاسو موږ لپاره ډیر اوچت کارونه کړی کارنامې کړې دي حالانکه مولانا احمد شاه چې په 1415 کې دلته راغلي د قران او سنت د بنیاد لپاره د مدرسه جوړ کړه او تر اوسه پورې پم دي کې ورلګي د اوسمو سره د هغه 15 کال تر اوسه پورې دوستانه او ملګرتوب وړاندېوالي ده دغه ایمان موږ معلوم دغه اخلاق موږ معلومه لیکن دغه افتراء کړي د وجه دل ډیر اوچت مډالونه ورکړي چې تاسو موږ لپاره ډیر عجیب کارونه کړی نو مسلمان به ډیر بیداری دی چې دا خالص افتراء ده کچا د شی ویل چې په دې مجلس کې مولانا احمد شاه ناس دي یی دې مجلس په دې خوا کې بزرمیدري کې مولانا احمد شاه ناس دو موږ دل هر قسم بدله تیار وغورته موږ ورکولې شو دا وجه ده چې د اسلام دشمنان هیڅ چیرته د قران او سنت دعوت نشي برداشت کولای په یو طریقه نه دا غسر شخصي مثلا د صرف دغه دعوت بلا کوي دا د قران او سنت کوم आवाज هغه لګولې دي نو په دې کې ګور تاسو ډیر خطر جمع دي نه وسی نه باغ چرته په دې مجلسونو کې کینی او نه بشرط هغه دې کارون د لپاره کارو کې کدا کارونه شرط هغه شروع کې به هغه سره غوښمن تعلق به ختم دي دله چې موږ تاسو یو بل سره نه شو سمره مینا محبت کې نه شو دا مینا محبت سره زمونږ استاد ما بین کې قران دی حدیث دی صحابه دی د محمد رسول الله سیرت دی چې خدای نه خو یو پکې اخو دی خو شو به دی یو بل سره موږ تاسو کینو نو دا افتراء ده غلط افتراء ده هر وخت کې موږ دله تیار شو چې دا سپینه کړه چې مولانا احمد شاه په دې مجالسو کې کینی او يهود نصارا د ورته د مډالونه ور کوي نظم مدرسه معلومه زمونږ زم معلوم دي زمونږ قران هم سپین دي زمونږ محمد رسول الله هم سپین دي زمونږ صحابه هم سپین دي زمونږ دعوت هم سپین دي زمونږ استادو هم الحمدلله چې سپین خلکی خدای افتراء دا دروغ د افتراګان هم شروع دي د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم ویل شي الله د الله له حاضر کې د الله له حاضر کې زماره ملګرو بارک دا ګوره تاسو نشئ ما حدب چې بده باندې تاسو ټکونه شروع کړئ دا په اتفاق د ټول علماء سره معاویه رضی الله جنتی دی دا صحابي دی او اوچت انسان دی د سره مینه ساتل د ایمان د سره بغض ساتل د سره دښمنی کول دا ګوره بې ایمانی ده اجمالی به شي وایو چې معاویه رضی الله څوک د نسب سره او د قشانده د شاه زوی وو د دوش احادیثو کې د صفاتونو سره چې محمد رسول الله دا بیان کړی دي او دغه سره په دې ځمکه کې دا خبره ذکر کول چې په د باندې دشمنانو کم اعتراضونه کړی دغه جوابات او به سي حالت د معاویه رضی الله عنه سدي اسمه ګنه د معاویه رضی الله عنه چې ابو عبد الرحمن زګ عبد الرحمن د بچیو او د ورور چې یزید نومیدو ابن ابي سفيان او بلی بچی د یزید د خپل ورور په نوم باندې یاد کړی دی اېدو بچی چې کوم یزید روس سره روان دی هغه ان شاء الله تابعی هغه به ذکر کو او یزید ابن ابي سفيان دا صحابي دی او ډیر بهترین صحابي دی چې په تعاون مرز باندې دا شهید شوی دی شجره اجمالی ده ابو عبد الرحمن معاويه ابن ابي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قسي ابن كلاب چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په اغنی کې دا شریک شوی دی بر اميه ورته په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې دوی په نیکونو کې ونیکو اميه اغه د خلق منسوب و عثمان ابن عفان د بني اميه او معاويه رضی الله عنه چې دا د بني اميه نه دي او دغه شان یزید هم د بني امیه نه دی عبد الملک ابن مروان د دام د بني امیه نه دی هارون رشید هم د بني امیه نه دی مامون رشید او داغه چې کوم زامن دی هغه امین دی په عباسیانو کې اولنې بادشاہ چې داغه به صفاح دی ان شاء الله په خپل ځکه پاغه باندې به خبره کو تر څلورمې صدې پورې به دا سیرت بیان کو چې دا کوم انسانانو او څنګه مسله او د خلافتونو څنګه د خلکو ونه ډول ختم وکړه او څنګه په دنیا کې به درش
دا به ان شاء الله به ذکر کیږي مور د شو دا هندنو میدا هند دا د شو لفظ چې ام مذکر له استعمالي کې ام مؤنث لا د پلانوم داغه چې عتبه دی ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلابه چې دام د نبی صلی الله علیه وسلم سره په وړاندې نکي کې د تر د لور غونې حیثیت لري باباګانو کې وسره دا شریک را د ابو سفیان د معاویه رضی الله عنه د پلان مخ کې دی بل خاون کړو فاکح ابن مغیره هغه د سعودي غونې سړیو درې په باره کې د عقیده وساتله چې زما د زنانه کې دي چې سره بدفعلی کوي زنا کوي ویسه تا طلاقوم دی ورته چې اے سړیا زګور زناکار کزنه قطن ما زنا لوړاندې والین دې کړو نو عربي اصلي زنانه زنا لوړاندې کیږي دا ته ثبت نظر کې زما په باره کې بس ویسه تا طلاقوم ته زناکار غوندي الزام په ولګو چې الزام کله ور باندې ولګو نو په دې وخت کې دی عتبه ورته ویل دي خپل لور لا هندیلا ویلوري کچیر ته دا جنې یقیني کړي موږ له وای چې د فاکه ابن مغیره له غړس ورکو ختمي کوڅه دی خو موږ دا نسب را و شرمو او کدی نه کړي چې وسړي بندو صحیح بندوبست موږ راونس وی چې ډیره کړه قسم په الله تعالی قسم کوم چې ما هیڅ دا کار نه دی کړی وی دي چې یمن لاړل هند مسر لاړ دی بل ملګریم لاړ لار مسر لاړ نور خلکم لاړ الته کاهنو دوی به کاهن له بدش نظر باندې عقیده لرله لکه څنګه چې موږ تاسو عقیده محمد رسول الله لرو د نبی صلی الله علیه وسلم ار خبره موږ منو بغیر د شین شرانه چونکه دي مشرکین د کاهنانو له عقیده لرل لکه هغه د عبود زمزم مبارک د عبد المطلب واقع چې موږ ویلو کله چې داغه خواله ورله وې د چې موږ د لور باندې الزام لګیدل ته دا مسله بیان کړه چې دا څه مسله ده ویغه چې دمونه ممونه وغیرہ شروع کړو یو زنانه سره بل و دغه په دې شابه نه ټاپي ماپي ولګولې چې چوکي ولکه مخته ور باندې راخلې ودا قم یو چته شته زنتا زنانه دا کړی هندره وسکین استا اې دې په دې ملا باندې مسله ورته برابر کړو لکه مخته ور باندې راخلې ورته قم ته چته شویتام زنانه دا کړی ټول انتي خوشاله شو هندم خوشاله شو هغه بل زنانم خوشاله شو عتبم خوشاله شو او د نور ملګری مشره خوشاله شو او کله چې دی منتری ترویتی دی هندی له وکاته ویته د شي قیمتي زنانه چې رب العالمین بتاله یو بچی درکې او هغه بچی کې به دومره استعداد چې الله باغله بچی خلافت به ورکی نو فاکه ابن مغیره اې د لاس نه ودا کزونی ولا ورته ویل تسمع کزه تسمع محبوبه یا ش خوشتبی می تاسو سره کوله ورته خوش کده لاسمی مخکې په ما باندې الزام د زنا ولګاو چې اوس کې دې وجنه زپاکه شو وسه دا خبره کوي چې تسمع کزه قطن سستا کزه نه تاسو طلاق کړي خپل کار کو خپل کار وکاو نو سوال دادی محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې د دې ترویتی د دې کاهن منتری خواله وسړی راشي داغه انسان به څلوي کړی چې منځ قبليږي نه او کله د خبره تصدیق وکي وې دا سړی په قران کریم باندې کافر شو تخبل سنانو باندې شفقت پکار دی کافرګر د تویزګر دی پلانې دی د غیب علم وای وجه صدا محمد رسول الله دا خبره څخه دومره مضبوطه وکړه چې د غیب علم اکی واجب رب العالمین لري شیخ عبد السلام رحمه الله تنشیط الاذهان کې اغایتونم جمع کړي د علم غیب او بصره کې او د قشن ازاله الریب کې سبدر شیبه چې دا د عقیده خبره ده دا زمونږ یقین دی عقیده مو دا چې د غیب علم یوازې چاله دی بل اڅوک رب العالمین سره بده کې شریک نشته نو څنګه رسول الله دومره حکم وکي نو دوی څنګه دی له عقیده ساتله او موږ ورته څنګه عقیده او سعودي د برائت د پاره کله د کونړ والا په اسلام باندې وی غرګه صحیح لګي دا پیس غونډاره کله دوی خبره به کې رښتیا شو حدیث بخاری کې مرাজি د نبی صلی الله علیه وسلم دراتک وړاندې اسمانون لري ورېزو له بخاطه چې کله ملائکه خبرو په سبب دا کار کیږي رسول الله فرمایي شو کار بداو نه نبی ورسره نور دروغ یو ځکړه او به بده دیو کار د وجه ټول غاک په خلکو باندې رحمت په کدا چې کله کور لراله ابو سفیان ابن حرب دا د ترسو یو ځکه دوی د هغه سره یو بل سره بدی عبد الشم کې شریک و جرګه اور باندې وکړه دا هندې ځان له نکاح باندې کړه دغه رب العالمین بیا معوی پیدا کی او دوی جنا څه کنه کوله عرب اگر که مشرکین ورنه لیکن زنا به بد غنل نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کله هندي بیعت کو لاس پلاس لګول نه دي عائشہ به فرمایي چې والله ما مسد يد رسول الله يد امراه قط قسم په الله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بالکل نه دی لګیدل بیعت باللسان په شبو شل قسمه بیعت شل قسمه عالم بدی کل کړي دي اذن انا سره په شبو باندې کیږي د سینې چې لاس سره یې کوله په ملاټه بول چې دا پیر شیب دی او دا شیخ شیب دی او دا مولوی شیب دی بیعت خیر سره وش پلارم دی ورورم دی او دا نه د هندي ورته ویل یا رسول الله اصله کزم زنا کوي تعجب دې شو کې یعنی اصله کزم زنا نه کوي دا څنګه دا مسله رااله دا زنا به شي کوي دا به همت انسانانو کار دی چې هغه وینځي
په عربو کې واسره کزه واقع زنا کړو چا ورته چې دا زنا دی ولې وکړه وی قسم په الله چې زما زنا له هیڅ اراده نه و په یو سړی اوس ما په دې خوا کې نږدې بستر واچوله او غب شپ چې سره شروع کړي د خواهش پرستی خبرې په کدا وشو چې سره یو بل سره زنا وکړه رب العالمین دې له معاویه په نصیب باندې ورکه د ابو سفیان ابن حرب نه چې د ابو جهل نور سره بیرال مشرکین مشرو فتح مکه کې به د ایمان راوړی دی دا څه کله پیدا شوی دی تاریخ والا دالی کې خاص کر ابن کثیر دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 15 کال مخکې دا پیدا شوی دی معنا دا محمد رسول الله د 15 کلو په عمر باندې چې د دنیا لراغی 15 کلو په عمر باندې دا چې کله پیدا شو ډیر انتهایی حسینو اوچت انسان ډیر مضبوطه باډي لرله او ډیر قوي بدن لرلو وکله بچ د خپل وخته ګمنس کړه تیل به ولګاوله سترګې به تورې کړلې او پټګې به اوالو وې دې ټول انسانانو بدله د شکایت چې د قتل نه بالکل مړیدل نه دومره حسن رب العالمین دل ور کړو حلیم سړیو صبرناک سړیو هیبتی سړیو جلالی عمر رضی الله بکله د خلکو لویلې د معاویه مبارک وې داخله د قیصر دورن درې بادشاہانو متاثر کیږي وراشه قیصر العرب وګوري قیصر العرب وګوري د عربو بادشاہ وګوري معاویه رضی الله عنه عجیب باډي الله ور کړی دا څومره حسن رب العالمین ور کړی دی او څومره سیاست رب العالمین ور کړی دی کله چې د ګیره سپینه شو ختم بدلګو ختم سره ویل شي ختم دا معنی چې دا نکریزه او تور رنگ سره ګډوډ کړی شي او په دې وخت کې په وختو باندې ولګي دا به جایز دی نه خالص تور وي او نه خالص زیړ وسور وي کپی کریمه دي چې توروال لره شي او چمک وندي کوي دا تاسو لیدل ان شاء الله دا جایز دی چې سره دا تور رنگ په دې نکریزو کې ګډ کی او دا به په دې ګیره باندې ولګي اما ګیره تور ول دا ناروا امام محمد ناصر الدین البانی دې باره کې درې احادیث راوړي ابو داود کې روایت دی او صحیح حکم ور باندې کړی دی لیکن شمس الضحى په احکام الشعر واللحى کې مولانا ابو عمر عبد المنان حفظه الله چې د حق پرس عالم دی هغه دې باره کې لس احادیث را جمع کړي دي چې کوم انسان دا ګیره چې توري محمد رسول الله فرمایي دا بر جنت به بالکل ونه ګوري دا وخت توري وې دا به ختم لګولو ختم دا جایز دی سپینه پر خودل د ګیره دا جایز لیکن سرواله زیړواله او دا ختم لګول دا به افضل دی په دې کیفیت باندې داو ودا اتیا کلو په عمر کې دا به وفات شوی دی اتابیا نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله هجرت کو دا تقریبا د 13 کلو په عمر باندې نوجوانو 15 کاله مخکې دغه بعثت نه او 13 کاله دا 15 او 13 راځم چې څو جوړیږي 13 کاله په عمر باندې محمد رسول الله علیه هجرت وکي پدې کې د بدر جګړه وشوه پدې کې د احد جګړه وشوه پدې کې د خندق جګړه وشوه پدې کې د خیبر جګړه وشوه چې کله صلح د حدیبیه شوه نو پدې وخت کې داراغه چې داراغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ خو پټه وساتو عمره القضاء چې کله نبی صلی الله علیه وسلم را روان کړ به عمرې لاړو آل تبع حدیث بخاری کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم دا وختي چې کمل معاویه رضی الله دا کم کړی دي د غش په 13 طرف باندې او نبی صلی الله علیه وسلم صرف د معاویه سره به وخرېلو یې ورته کم کې امدر پاره چې د ازړي ځان راوړی او ایمان وسراوړي ځکه سړی ډیر شي شو د نور خلکو حاجانو کړي نه دي آل تبع سوال امام بخاری رحمت الله علیه باندې کیږي چې دغه ایمان وسه فتح مکه کې راوړی دی په عمره القضاء کې محمد رسول الله دا وخت څنګه د کم کړی دي جواب دار چې د ایمان راوړی او پټه د پلار د وجه نه ښکارا کولای نشو خو چې کله فتح د مکی وشوه نو په دې وخت کې چې پلار ایمان راوړو معاویه سره میدان لراو دانګل او دم په دې وخت کې ایمان راوړو ایمان چې کله راوړو هونه لم د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا لاړو اوچت کارونه لا د سوره توبه او د قران کریم او آیات هغه د خلکو بارک نازل لې چې الله تعالی سکینه نازل کړ په مؤمنانو باندې او به ویل دي چې نه دي برابر هغه انسانان چې هغه دا خرچه کړي قبل الفتح او بعد الفتح مخکې خو اول حال صح حالو او دا ډول آیتونه کې معاویه رضی الله موجود دي دلیل له بده باندې چې معاویه قرآنی جنتی دي دا جنتی دي ځکه د جنتی ټول صفاتونه بده کې موجود دي ایمان پد کې د مانزه خوشو پد کې واده فرش حفاظت پد کې وو به پیدي کارونه بدن کوله د وادي لحاظ د کولو د امانت لحاظ د کولو د مانزه حفاظت به د کولو خلکو له خیر ورکو شکل به د قران او سنت برابر ولو د مؤمنانو مابین کې جدایي نه دراوستي د سبب مصیبت په وخت کې صبر کړي د نعمت په وخت کې شکر کړي دي د خلکو په ژوند کې د مینه ده غونډې ته ټول خوشاله و بچای کې دروغ نه دی ویلي پاک دامن انسانو د حلال رزق کوشش کړي دي معاملې کې نرمي کوله امر بالمعروف او نهي عن المنکر کړي دي بیکار خلکو له کار پیدا کو پریوتی خلک راوچتول او الله ته راضیم دي راضي ولې دي دا په دیو جمع دي راضي دي
چې کوم کارونه باندې الله رب العزت راضي کیږي هغه ټول په دې کې موجود دي د الله د رضا کوشش کړي دي مسواک استعمال کړي دي او د قشان د خوراک نه وس الحمدلله ویل ده د مانځه اهتمام کړي دي او دا غسر د زکات اهتمام کړي دي اخلاص په ځان کې پیدا کړي د مور پلار احترام به ساتلو د الله د رضا کوشش به کولو او بل عجیب کار پکې دا روزي نیولې دي علم پکې او دعا پکې وا د مصیبت په وخت کې جزې پځ نه دي کړي ذکر رب العالمین به کولو کلمې صالحه به ویلي رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي دا کلمات ویلي دي خلق ته ټول خوشاله و او موږ تاسو هم تیراجی محمد رسول الله تیراجی دي الله هم تیراجی دي د دې وجنه په خپل بچو باندې په خپل مدرسو باندې په خپل جماعتونو باندې د معاویه د انوم تاسو کې دي بچ رب العالمین درکې وراری درکې جماعت دی جوړ کې مکتب دی جوړ کې مدرسه دی جوړ کړه نیم په کې د معاویه ترڅو د دې محبت د وجه رب العالمین ته به جنت لور داخل کی او ان شاء الله د شکار وکړو کبه نه کو اې دې روافض په ضد باندې څنګه داس موږ اوسو محبوب دی د محمد رسول الله محبوب او زموږ د الله محبوب محمد ابن کعب القرظی نه چا پوښتنه وکړه وې دي خلکو بارے کې د سوې دا ټول جنتین دي قران کې الله ویلي کوم ځای کې ویلي دي وې د سورې توبه غنه نمبر آیات ته نه دی کتلې السابقون السابقون دا صحابه کرام هغه خلکو چې اول رامن ډکړي ایمان له اول به داخله جنت لور شي یره په دې مسله باندې ما دماغ خلاص نشو وې اوس معلومه کړه دا عبد الله ابن عمر نه چا پوښتنه وکړه وې اشنا ستاپلار عمر رضی الله ډیر تکړه دی کوم معاویه وې اما ابي ارچز ما پلار دغه بغوروي خو یاد ساته د قوم په تربيت کې چې دی هغه ګور معاویه دی معاویه یو عجیب شي سړی دی دا ټول شام ولادت شي جوړ کړی یو موټه یو خبره وا او دا ډېر ګران کار دی چې کله سړی کوي او سیاست عجیب سیاست لرلو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دوه کارونه وسپارل یو کار ورته دا وسپارل مدینه منوره کې اشنا ته د ملمنو اکرام کوي ځکه حکومت ته دار الخلافه ده د مسلمانانو خلیفہ محمد صلی الله علیه وسلم دلته موجود دی ملمانه وزیر اعظم او دغه قدر و اکرام وکړي نبی صلی الله علیه وسلم چې د ملمنو سره د اکرام مسله برابر کوي کینې بیکار خرابېږي تکړه ملګری په اړول ورته پکار دي او بلی ورته ویلي چې تب وحی لګي کاتب د وحی چې د وحی امانت ته حاضر باندې محمد صلی الله علیه وسلم کړي اعتبار په کړي څه مو خیال لې چې آیا معاویه کې بچرته دوکه موجود شي ځکه وحی ډیره مهمه مسله ده عبد الله بن عباس فرمای وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په لار باندې را روانو وېزه د دیوال د دروازې په خوا کې پړشم چې اوس مې یو کار به شونی لګي ځکه ماشومان ته به تم دادي چې مشر روان انسان ته غلې چې اوس مې کار به شونی لګي وی نبی صلی الله علیه وسلم راغی زیونی ول مو د املا په دې منځ کې د شو ډبره کې د محبت د مال ویل معویله आवाज کې چې وحی راغلی دا غولي کی وی معاویه رضی الله عنه په شکل زلاړم چې ګورم په دې وخت کې معاویه رضی الله عنه ډوډۍ خوړل ما ورته رسول الله دی غواړي نبی صلی الله علیه وسلم ورته انتظار کوو یارانه به پسرا ولېګل وی به ډوډۍ خوړل وی به پسور ولېګل اخر دې شو لا اشبع الله بطنه الله دې معاویه اخیټه مړنه کی نو سوال دا دی چې نبی کریم علیه السلام دا خیره څنګه دل کړی دا خیره د محبت در کې او شړې خپل کشر لوي چې وا خوار شي وا غرق شي پوزره خوار شه د شیخ دغه دا مقصد نه کنه دی ورته ویلي او کدا شویم بي نو حدیث صاحب د نظر ته نه نقل کړي شپږم جل کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل الله چاله مې شتم کړي بچا مې څوک مې والدي هغه ټول ورته په مانځ باندې په زکات باندې او سبب د نږدې کټ ځان له وګرځول نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې ده لیکن د دې اثر په معاویه رضی الله باندې وو معاویه رضی الله تقریبا ورځ کې چې درې څلو کړي ډوډۍ خوړه به هم د مړې دونه او دا کمال دی چې سړی ډېر ډوډۍ خوري غټ کار وکړي ځکه ټول شام امیر پاتې شوی دی سلويخ کار خلافت کړي سلويخ د سینې چې ډوډۍ خوري بیٹا کار نه کوي بعض خلک ټول عمر ډوډۍ خوري پټک کار نه کوي معاویه چې تل پنځه کار څه چې لاس کړي تی خوري مرته کما وا الله کله شهادت ور کړي او پرېشره خوراکي کړي والله رب عزت ور باندې ور پیزو لري ورته به ورته راغی او په هغه وخت کې اوه به ولي کړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ورځ وفات کیږي ولسم کال د هجرت د شام په طرف باندې ضروري ولېګو یزید ابن ابي سفيان او دغه سره و دسته معاویه ورکوي ته د روش تر روان شدا کشر لکو لاړ الته به د تعاون په مرز شهید شوی دی د دانه در سړي په بدن باندې چوچوي سبب د مرګ جوړيږي بیر دې ملګرو په واسطه باندې الته معاویه امیر شو د ابوبکر رضی الله په وخت کې مداو د قشان د عمر رضی الله په وخت کې مداو د عثمان رضی الله په وخت کې به عمل ته پاتې شوی دی الته به وخو لیکن د ابوبکر په وخت کې دومره مشهور شوی نه لکه د ورسره زمانہ کې چې به دا مشهور شو ډیر انتهاجت مشهور شو د دې وجنه دا شام خلک ټول د په قیادت لاندې وو یو خبره یو خلا یو لاس یو مسله او دا ډیر ګران کار دی چې پر دې ځامن سره د منظم کې او ترتیب کې کله چې دا مسله به کړاله به کې عثمان رضی الله شهید علي رضی الله عنه دا مطالبه وکړه چې ورته ویل شي یا قاتلان نه انتقام والا یې مال پرېدا علي شبیر څنګه ورنواله دواړه په حق دي
معاویه په حق لري ځکه ته خلیفہ په کار دا چويلې علي رضی الله په حق لري وجه دا و وې کزه چې ته دونه انتقام مخلم د اشهر د غره ملګرو نه وې ترشه قومونه ولاړې بیلو جنجال مصیبتونه جوړيږي او شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله په الملل والنحل کې دا کیسه جواب کړي والله د نیکانو علماء الله رحم دور باندې الله وکي چې دا تاریخ ډیر برابر موږ تاسو ته شي کړي د ار قاتل ترشه قوم جنجال بلوا جوړې ده پیر جنگي جمل کې سم ویل د سفین کې سم ویل غټوله مخې ذکر کړی شوی ده خو پیخه ده چې په یو څلوي هجری کې حسن رضی الله تعالی حکومت ورکې یو شپه ته کې دا به وفات کیږي څلوي کړه خلافت کړي دي شل کړه خلافت او شل کړه امارت نه څلوي کړه حکومت کله چې د باندې دانه راوخته اې دې دانه د اثر کله بار وی او کله دنه نه دا د شي دانه و چې دنه کشترو کې وړې کیسه مزیدار غسل وکي دا تا وکړو په عمر باندې ګیره ګومنس کړه وختي ګومنس کړه خوشبي ولګولا پټګي ووالو بیر شي دیوال له تکي ورکې نهستو ملګرو لوي ویلې وکسان وسره لګي جسمه ملاقات کوي او شیرونه ویلې ودا کار په دې بنیاد باندې کړي دي چې دشمنان نو زړه خبرو کوم چې د اسلام دشمنانو کتا سو څومره افتراءات څومره مسائل په مو باندې راجوړ کې لیکن ما باندې زګوره هیڅ تاسو دي افتراءات ولا تاسو دي غمون له پریشان کېږم زده شي ورته ولاړم لکه څنګه چې غر په یوځای کې ولاړی او موږ له داسې انسان چې وکړه شعر واپس پرې چې موجود او هغه شعرونه ویلې اذا المنيه انشبت اسفارها الفيت كل تميمه لا تنفع وېدامر چې بلا چکر بشړی راو دنګ نو بهش کی وسته مړکی چې څومره خبره وکي دا قوت خبره مو کی شګان ګور دومره خطرناک خلک دي پټ پټی دا شعرونه ویلې پیخه دا چې دغه نور څه پیدا وفات شو چې کله وفات شو ورسه ان شاء الله به ذکر شي د خلافت مسله غو ولی عهد مسله مټاکله دی یزید او که کار کړي چې دا ټاکل لري بعضی خلک دا و چې د یزید ولې وټاکو عجيبه وصیتونه کړي دا وصیتونه ان شاء الله به راشي تقوا ترغیب ورکړي د اتحاد ترغیب ورکړي ولی عهد مقرر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته عجيبه دعاګانې کړې وي اللهم اجعله هاديا مهديا یا الله وتدل هدایت وکي د پوجا باندې نور خلق له هدایت وکي سمو خیال دا دعا قبول شوی که منی قبول شوی محمد رسول الله دعا وکي قبلي کېدنه او به ویل اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب یا الله دله د کتابت د لیکلو علم ورکا دله د حساب علم زدکا او د عذاب نه بچکا د محمد رسول الله د دعا مبارک اسمه کو شو د یقین د چسل په سلو کې بدا قبلي کی الله بدا د عذاب نه بچکی بل حدیث کې دا راځي لن يلج النار اچرته بور داخل نشمن رانی چا چې زلیدلې من رآني هغه څوک دې دلې چې هغه زلیدلې من رآني تابعي تابعي دا ټول الله به جنت داخلي نو دلیل به دې رب العالمین به جنت داخلي یو حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام د ام حرام زنانه په کور کې یو نیک زنانه و خو به چې کله و کې راځي شو خاندري د عباده ابن صامت خزه ودا د ام حرام ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دې وخند ولی خاندي وېزما څه مجاهدین مې ولیدل چې په دریاب کې ور روانو د دشمن په طرف باندې د شکارې په دې اصول باندې ناسو لکه بادشاہان د دریاب اولنۍ جګړه معاویه رضی الله عنه شروع کړي د عمر رضی الله عنه مطالبه وکړه اجازه ورنکړه د عثمان نه مطالبه وکړه به اجازه ورنکړه خو اخر کې د لقانی وی ویل ارسله په خپل طبيعت پرېدا چې سخت ضرورت به بر سره ذکر بچا باندې فشار را نوړي او یقیني دي چې دلته بادشاہان وي ام دقه د زمکه بسر باندې اصل خلق آزاد خلق دا مجاهدین دي قبل سره چې د دعوت عزت کوي یا داوره بادشاہي کې شل خندا ورشي آزاد خلق چې واجد رب العالمین غلامان دي هغه د زمکه فسر باندې چې حر خلق دي آزاد خلق دي د محمد رسول الله دی حدیث برابر هغه واجب او واجب څوک دي مجاهدین خلق دي رسول الله زکه ویل دانش لکه بادشاہان او د بادشاہانو حفاظت رب العالمین په ارزه کې په هر وخت د پاره کوي دی ام حرام ورته ویل یا رسول الله مال دعا وغواړم جسم دا غوښنه شم وته ته به ودش به چې کله راځي شنو به د شو خاندر یا رسول الله دا څه مسله و وېسما غملګری داسې په دریاب باندې ور روان و او بادشاہانو غوند ناسو دشمن سره جګړه کوله د دریاب نه پوری قسطنطنیه د علاقه ذکر معاویه رضی الله تر وخت پورې دی بلوچستان او قندهار او افغانستان او ملتان دي چې پورې د حکومتونو ټوله وګد شي و دي چې پورې دغه حکومتو وېماله دوه غواړه ورته وی ته پاول ګروپ کې دویم کې نشکري اما کو چې معاویه رضی الله ملګری ورته تیار کړ په دشمن ور ودانګل چونکه د یخنی موسم چې کله مجاهدونو تعرض وکړي ورسره وسره له بیرته چې په دریاب را پورې واته ام حرام د پاره اوخرا وسو هغه چې کله ور باندې سوره کېدل د اوخنه را پرې وته ورمېږي مات شو شهید شو لامل دلیل لبدی چې کله سړی د جهاد په نیت باندې اوزي ک په ټکر کې مړ شو ک په خپل مرګ باندې مړ شو ک کمر پیرا پرې وته کمر لړمو چې چلو ک ار مسله ور باندې رااله دا د الله پرېز باندې چې شهید دی دا مسله ته معلومه شو
یو ورځ پیغمبر علیه الصلاه والسلام او داس کو معاویه رضی الله خوا کې نو شې ورته کړته پورته وکړه رسول الله ورته ویل آشنا چې کله تعالی الله بادشاہي درکړه ته وګوره د الله نه یریږي او د عدل کار اخلا معاویه سے فرمایي د ماره بادشاہي سره مینه پیدا شو ځکه رسول الله چې دا خبره وکړه نو مال معلومات وشي ان شاء الله ز بادشاہ کېږم د خیره او یقیني به شوم دی درومه سره چې جګړه مګړې راتلی عمر ابن خطاب د مدینه منورې نه راغی معاویه رضی الله خواله چې ګوري معاویه رضی الله د نظامی قطعات جوړ کړی دي څه اسونه والا دی د چا مخونه پټ دی د چا سر دسترګي کاری په اصله دی غشونی زور دی ټول باندې مصالح کړی دي خو چې کله عمر رضی الله راغی هغه یو عجیب انسانو معاویه باندې نظام کې ویتام لکه چې د کسرا او د قیصر په کې شروع کړي په جون دی او دستی دی او ګارد دی او باډي ګټان دی مخکې ورسره روان دي هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین اسلامي وکړه دلته هغه جاسوسان وشي چې زمونږ د ازو پورته معلوم شي په موږ باندې حمله کوي دویم دوی زما قتل اراده لري ځکه مې خپل ځان د حفاظت لپاره دا کړی دي او دریم چې د اسلام شان او شوکت ور باندې زو چت کار کوم دا تکبر نه دی بلکې دا چې دی بینه عبادت دی عمر رضی الله ورته ویل یا آشنا ورته وی خاندل وی عجیب انسان معاویه زه چې کله پتا باندې خبر وکم ته مال د شي استدلالي جواب وکي چې هیڅ زما ور باندې قناعت او حق حراک وي ځکه نه را روان 4 سبي بورز باندې ان شاء الله کې چیرته ژوندیو حق اعتراضات چې سیدنا و امامنا امیر معاویه رضی الله باندې شوی دي هغه به ذکر کو دغه جوابات او د به سیاسي حالات به ذکر کو او تقریبا یو میاشت دوه میاشت په اندازه باندې به د سیرت کې جون باقي تشریح شي چې امت مسلمه په دې سلوي کال کې کم اسلامي سیاست د پرې خودلې دي رب العالمین دې موږ تاسو دې صحابه کرام تابعین نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین